پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې په منځ کې ودرېدو الله اکبر به یې ووایي او بیا به یې دا وي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دا به وي او بیا به وي الله أكبر كبيرا او بیا به مخکې مونږ شروع کړو نو بیا به وي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه دا حدیث امام ترمذی امام ابو داود راوړی اوس ګوره دې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د شپې لمونځ دې استفتاح نه شروع کړو کومه دعا ده دا چاته یاد ده دا دعا چاته یاد ده که نه ده یاد تاسو دې کې هم غلي شوي لکه دا چاته نه یاد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك هم بیان نه تر اخره پورې ووري به په موږ ست خبرې کو خدا و الله اکبر کبیره به دا اوس شپې ومانځه کې شو نو سبحانك اللهم وبحمدك مطلب دا چې الله ستا پاکي بیانو سره ستا د ستاینې او د حمدونو وتبارک اسمک ستا نوم برکتونو والی وتعالى جدك ستا شان اوچت دی تعظمت والی ولا اله غیرک او ستا نه علاوه د عبادت حقدار څوک نشته بیا به ووایي الله اکبر کبیرا او بیا به استعاذه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه پنانی سمپاغ الله پوری السميع چې اوریدونکی دی العليم چې پوهه دی من الشيطان الرجيم د شیطان رټلی شوي نه من همزه ونفخه ونفثه د شیطان د وسوسو نه او د هغه د چالونو نه او د هغه د جادو نه او د هغه د هر ګډوډ کار نه یا الله مه ساته بیا به وي بسم الله الرحمن الرحیم مخکې مونځ به وي دا حدیث امام ترمذي امام ابو داود امام نسائی راوړی امام ابو داود چې کوم روایت راوړی پای کې ورسره بیداري چې لا اله الا الله به وي درې پیرې دي سبحانک اللهم نه وروسته اوس دې کې د بله فایده یاده کوي موږ ته خو صرف په منځه کې یو اعوذ بالله پوه شوی دی کومه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس دقه یو موږ ته یاده حدیثونو کې بلکې بعض علما خو له دا ویلي وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منځه کې با سند څوک نه ثابتولی چې هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داسې ویلی بس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اگر که دا قول هغوی مطلب دا نه چې ویلی ناروا دي نه ویلی روا دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منځه کې دا طریقه ثابته ده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوا دوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه او دريم طريقة جائز ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم او دا غين دا غورة ده لكي دي لپاره خمس مود دلائشت كما دري طريقة يشو كمي دي لك يو طريقة داشو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه دويمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بس من همزه ونفخه ونفثه وسلم معي أو دريمة ده معروف طريقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه ربيعة ابن كعب وكنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم زبوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټې سره خوا کې وده کېدم دا ډېر غریب صحابي و دا ربیعه ځوان سړی و ځوان ډېر ناشنا انسان ده به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کوو خادم و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او طالب و د علم مسجد نبوي په ځان لازم کړی اوس هلته پروت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چېرته تللی و سره تو که چا مسجد نبوي ته سره راوړو یا څه دغه به ده به کیسه وه ملنګ سړی و او د دین طالب و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت به کوو یو پیر
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د خدمت ولید نو دته وی سو واړه غریب سړی دی حاجتونه ډېر دي سړی چې د دنیوي څه غوښتلي ربیعه وی سو واړه هغه وی نه یا رسول الله نه وی سو واړه وی نه یا رسول الله بیا وی چې درې پیرې ورته وویل یا رسول الله اسألک مرافقتک فی الجنه یا رسول الله چې تا سره جنت کې ګاونډي شم دا دغه ځوان هلک ارمان و لکه څنګه چې دلته ستا د کوټې په خوا کې پروت نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټې خو دغه جومات سره وي که نه عایشه رضی الله عنها د حجرې او د هغې د کوټې پرده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرې کړه کړکۍ نه جومات و همدغه ځای کې به دی پروت وی رسول الله دا غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وغیر ذلک دې بیا ډېرې معنی چې وغیر ذلک څه معنی ده خو یو ده چې نور څه نه وي هو ذاک یا رسول الله بس دغه دا ډېر ناشنا صحابي و ځوان هلک و دی وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټې سره به ما شپه تېروله خوا کې فکنت اسمعه ما به اورېده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر او د شپې تلاوت به ما اورېده اذا قام من الليل کله چې هغه د شپې پاڅېدو یقول سبحان رب العالمین نو دا ذکر به ډېر وي سبحان رب العالمین الهوی ډېر وخت الهوی معنی ډېر وخت به لیکي اوس عدد یې نه دی ښولی خو ډېر وخت به لیکي ثم یقول بیا به وي سبحان الله وبحمده الهوی دا به هم ډېر وخت وي حتی د منځه نه مخکې یعنې چې رپا به صرف دا ذکر به وي کوم ذکر شو سبحان رب العالمین او دویم سبحان الله وبحمده دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر وخت وي رواه النسائي وللترمذي نحوه دا حدیث امام نسائي راوړی امام ترمذي هم دغه شان راوړی نو دا د شپې یو ذکر دی چې کله ته راپاسې د شپې نو دا ذکر کوه دا ذکر وایه سبحان رب العالمین او سبحان الله وبحمده وی الهوی ډېر به وي اوس عدد یې نه دی ښولی خو ډېر به وي دا د شیخ ابو حسن یو شارټ قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو د مونځ باره کې د دغه شان قیمتي او اهم بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ مونږ فالو کړئ مونږ جوین کړئ میلاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره مونږ له راکړئ اجازت السلام